د طالبانو د وروستیو دریځونو او امرونو پر وړاندې د خبریالانو تازه او مهمې نیوکې د افغانستان محلي رسنیو کې ښځینه ویاندویانو یوه ورځ وروسته په پر مخ پټونه یې راښکاره کړ، خپرونې پر مخ ووړي. دوی مجبوره شوي څو د ماسک په اغوستو کار مخته یوسي. طالبانو حکومت تازه دغه امر کړی دی. یو شمېر ښځینه ویاندویانې وایي د ماسک په وسیله خپرونې چلول سخته چاره ده. وروسته له دې امر څخه د ټولنیزو رسنیو او خصوصا د افغانستان د ډیرو تلویزیونونو لکه طلوع، لمر، شمشاد نارینه خبریالانو هم خپل مخونه د یو اعتراض په ډول باندې وپوښل. دوی د ماسک په واسطه خپل مخونه هم پوښلي دي. دوی وایي چې د ښځینه خبریالانو سره کلک تبعیض روان دی.